ګرانو ملګرو که زموږ کارتني کیسې مو خوښیږي مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ ستاسو یو سبسکرایب زموږ راتلونکي کیسو لپاره لوی ملاتړ دی. سالم د خپلې کورنۍ سره په یو کوچني خو ښکلي کور کې ژوند کوي. هغه 18 کلن دی، د خپل کورنۍ مشر زوی دی او د خپل پلار، مور، کوچني ورور او کوچني خور سره ډیره مینه لري. د دوی کور د یوې لوی سړک ترڅنګ پروت دی چې د شپې د موټرو څراغونه له کړکۍ څخه ښکاري. سلیم هره شپه له کړکۍ څخه موټرونه ګوري، خو یو شپه یو څه د هغې پام ځان ته راړوي. پلاره هغه تور موټر وګوره، هره شپه په همدې وخت تیریږي، نور مو دومره ورو نه تیریږي. زویا د شپې موټرونه ډیر وي، ته خپل کار ته ګوره. دا زموږ کار نه دی چې هر موټر تعقیب وکړو. پلاره دا موټر هره شپه دلته ورو کیږي لکه یو څه چې ګوري. سلیمه د شپې خلک خپل کار لري، موږ خپل ژوند کوو، دوی خپل. سلیم له کړکۍ څخه ګوري، تور موټر ورو ورو له سړک څخه تیریږي او بیا له سترګو ورکیږي، خو له دې حرکت له مخې سلیم نشو کولی خوب وکړي. بله شپه سلیم بیا کړکۍ ته ځي، هغه د تور موټر د راتلو انتظار کوي. د هغې کوچنی ورور عرفان د خونې دروازې ته راځي. وروره ته لا تر اوسه نه یې ویده شوی، سبا سهار غونځی لرو. زما کار ته مه ګوره عرفانه، ته لاړ شه خوب وکړه، زه یو څه انتظار کوم. د همدې تور موټر انتظار. ما هم اورېدلی دي چې خلک وایي هره شپه دلته تېرېږي. ته چیرته پوهیږي؟ لاړ شه خوب وکړه. عرفان ځي، سلیم بیا کړکۍ ته ګوري. ناڅاپه د تور موټر څراغونه له لرې ښکاري. موټر ورو ورو راځي او د سلیم د کور مخې ته ورو کیږي. او دلته دی، ولې هر ځل دا موټر ورو کیږي؟ آیا څوک دلته ګوري؟ موټر ورو کیږي، خو دا ځل یو څه توپیر دی. د موټر له کړکۍ څخه یو کوچنی سپین څیز غورځي او په سړک باندې راپریوځي. موټر بیا خپل سرعت نیسي او له سترګو ورکیږي. هغه څه و؟ یو څه یې وغورځول، زه یې باید وګورم. سلیم له کور څخه بهر منډه کوي، هغه سړک ته ځي او هغه سپین څیز پورته کوي. دا یو کوچنی سپین کاغذ دی چې پر یو جمله لیکل شوې ده. هیڅکله د شپې دې سړک او موټر ته مه ګوره. دا څه معنا لري؟ آیا دا زما لپاره دی؟ څوک پوهیږي چې زه دوی ته ګورم؟ سلیم شاوخوا ګوري، سړک خالی دی. هغه کاغذ په جیب کې اچوي او کور ته ځي. هغه نشي کولی خوب وکړي، د هغه ذهن د دې خبرداري شاوخوا ګرځي. بل سهار سلیم د کاغذ په اړه فکر کوي. هغه د کورنۍ سره ناست دی، خو د هغې ذهن بل ځای کې دی. سلیمه ته نن ډېر خاموش یې، څه خبره ده؟ هیڅ مورې، یوازې ستړی یم. زویا تا تیره شپه ډیر ناوخته له کړکۍ څخه کتل. دا کار مه کوه، دا خطرناک وي. لاره که یو څوک ستاسو د کور مخې ته هره شپه ورو کیږي، تاسو به حیران نشئ. سلیمه زه پوهیږم چې ته ځوان یې، خو زما خبر واوره. له دې موټر او سړک څخه ځان لرې وساته، دا زموږ خبره نه ده. ښه پلاره، زه به پام وکړم. سلیم خپل پلار ته دروغ وایي. هغه پریکړه کړې چې راز عمومي که څه هم ټول یې منع کوي. بله شپه سلیم د خپل کور نه لرې یو پټ ځای ټاکي. هلته له هغه ځای څخه هغه کولی شي سړک وګوري، خو څوک یې نشي لیدلی. هغه د تور موټر د راتلو انتظار کوي. نن به زه وګورم چې دا موټر څوک چلوي. که دوی کاغذ غورځوي نو زه به یې ووینم. څو دقیقې تیریږي، سړک خالی دی، خو بیا له لرې څخه د موټر څراغونه ښکاري. خو دا ځل یو موټر نه بلکې دوه موټرونه دي. دوه موټرونه؟ تور موټر او بل څوک دی؟ دوه موټرونه ورو ورو سړک ته راځي او د سلیم د کور مخې ته ودرېږي. دواړه موټرونه تور دي، خو بڼه یې بدله ده. د لومړي موټر دروازه خلاصېږي او یو سړی راوځي. هغه دوهم موټر ته ځي، دوهم موټر چلونکی هم راځي. دوی دواړه خبرې کوي، خو غږ یې دومره ټیټ دی چې سلیم یې نشي اورېدلی. دوی څه وایي؟ ولې دلته راغلي دي؟ دا دوه کسان څوک دي؟ یو له سړیو څخه یو کوچنی تور بکس له موټر څخه راوباسي او بل سړي ته یې ورکوي. بل سړی بکس د خپل موټر په شا څوکۍ کږدي. د دوی حرکت داسې ښکاري چې ډېر پټ او محتاط دي. دوی یو تور بکس یو بل ته ورکړ، دا څه دي؟ آیا دا هغه راز دی چې دوی یې پټوي؟ سلیم یو ګام مخته کیږي تر څو خو ګوري، خو د هغه پښه یو وچه څانګه ماتوي. غږ یې دومره لوړ دی چې دواړه سړي واوري. دوی د غږ په لور ګوري او سلیم ویني. اوه نه، دوی زه ولیدم. د یو سړي سترګې د سلیم سترګو سره مخ کیږي. هغه سړی مسکا کوي، خو مسکا یې خطرناکه ده.
سالم ولاړ دی، نشي کولی حرکت وکړي، د هغې پښې یخې شوي دي. دواړه سړي خپلو موټرو ته وختل، موټر چالانیږي او تیز تیز له سړک څخه ورکیږي. زه باید کور ته لاړ شم. دوی زه ولیدم. زه باید کورنۍ ته خبر ورکړم. سالم منډه کوي او کور ته ځي. هغه دروازه خلاصوي او دننه ځي، خو کور خاموش دی، هیڅ غږ نه دی، هیڅ څراغ نه دی سوځېدلی. مورې، پلاره، عرفانه، مریم، تاسو چیرته یاست؟ سالم د کور ټول خونې ګوري، هیڅ څوک نه دي. د کورنۍ ټول شیان په خپل ځای دي، خو دوی ورک دي، لکه چې یوازې یوه لحظه مخکې دلته و او ناڅاپه ورک شوي دي. دا څنګه ممکنه ده؟ هغوی همدلته وه. زه چې لاړم دوی دلته وه. چیرته لاړل؟ سالم د خپلې خونې دروازې ته ځي. دروازه نیمه خلاصه ده. هغه دننه ځي او یو څه ویني چې د هغې پر بستر پروت دی. یو بل سپین کاغذ. یو بل کاغذ؟ دا چا دلته کېښود؟ سالم کاغذ پورته کوي. د هغې لاسونه دومره لړزي چې نشي کولی کاغذ پرانیزي. هغه په سختۍ سره کاغذ پراني او جمله لولي. هیڅکله دا باید موږ نه وای لیدلی. دا څه معنی لري؟ دوی زما کورنۍ چیرته یوړله؟ ولې؟ سالم غواړي چې تلیفون وکړي، خو هغه تلیفون ته ګوري او پرې یو شمیرنه ښکاره کیږي. 3 بجې 9:50 دقیقې 9:50 ثانیې او شمیرنه پیل شوه. داسې دي که شمیرنه ختم شي نو څه به کیږي؟ زما کورنۍ یې څنګه پیدا کړه؟ سالم د کړکۍ څخه بهر ګوري. سړک خالی دی، خو هغه پوهېده چې د شپې موټر به بیرته راشي. ساعت شمیرنه لا دوام لري. که دوی فکر کوي چې زه به انتظار وکړم نو دوی غلط فکر کوي. زه به په خپله کورنۍ پیدا کړم. سالم د کاغذ بل طرف ته ګوري. هلته یو بله عجیبه شان جمله لیکل شوې ده. که غواړې خپله کورنۍ وګورې، 1 ساعت بعد د زاړه پل لاندې یوازې راشه. زاړه پل؟ هغه ځای چې هیڅوک نه ځي. دا یو خطرناک کار دی، خو که نه ځم نو کورنۍ به مې څنګه وژغورم؟ سالم د خپل موبایل پردې ته ګوري. شمیرنه لا تر اوسه هم دوام لري. 3:50 دقیقې. ما ته یوازې 4 ساعته وخت دی، خو د څه لپاره؟ او دا دومره مرموز کسان څوک دي؟ ولې یې زما کورنۍ ورکه کړه؟ سالم پریکړه کوي هغه به د زاړه پل لاندې ځي. که څه هم چې دا خطرناک دی، خو د هغې کورنۍ د هغې وخت پورې تړلې ده. زه به تاسو پیدا کړم. زه ژمنه کوم. او د دروازې په لور ځي، خو مخکې له دې چې ووځي هغه یو ځل بیا د خپلې کورنۍ خالي خونې ته ګوري. د هغې سترګې لوند کېږي، خو هغه خپل اوښکې پاکوي. سالم د زاړه پل لور روان دی، خو نه پوهېږي چې هلته د هغې کورنۍ ده که یو بل خطر. یو شی یقیني دی، د شپې موټر به بیا راشي او دا ځل به د هغه ژوند د تل لپاره بدل کړي.